बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम कतुनको इकबाल محسن یم نن می یو پوښتنه کوله چې په تاسو ټولو کې زما چې څومره خواږه درانه ورونه دي مشران دي او کشران هم دي تاسو کې به چاته د ضلع بونیر زوړ تاریخ معلوم وي یا نوي څه داسې معلومات د دې ځای د ښکلاګانو په حواله د دې ځای د ښایستونو په حواله او د دې ځای د هغې ځایونو په حواله چې هغه د اوسه پورې مطلب چاته هغه لیول باندې نه دي ښکاره شوي کم لیول باندې چې هغه د هغې ایکسپلورینګ پکار و نو که داسې معلومات چا سره وي نو ما سره شریک کړئ په 2006 کې موږ د بونیر ګلونو په نوم باندې یو ډاکومنټري هم کړې وه بهر کې په خپل ځای باندې نوي موږ وایو چې داسې معلومات وشي چې په هغې کې د علم هم ذکر وي د پیر بابا هم د دیوانه بابا هم د سیل د ځایونو هم دلته چې کوم اتلان تیر شوي دي زاړه د هغوی هم نوي اتلان چې څومره په دې ځمکه باندې وخت مطلب وخت تېروي هغه هم هغه ادیبان صاحبان دي شاعران صاحبان دي استادان دي انجینیرز دي یا هغه چې کوم دی ډاکټرز دي هغه د هر یو ډپارټمنټ سره چې تعلق ساتي او داسې معلومات چې هغې د قام دپاره په عملي توګه باندې څه کار کړی وي کار کوي د کار کولو هڅې لري او بیا هغه د ښایستونو ځایونه کوم چې موږ د فضله مطلب اسماني موړ شو قادرنګر شو سرملنګ شو دغه شان ناویډن شو دغه شان زموږ سره کینګرګلۍ طرف ته نور ځایونه شو دغه شان کوز بونیر کې یا رانی ګټ وغیره دا ځایونه هم دي زه وایم چې د دې نه علاوه نور داسې ځایونه شته بل ها شی شته خو ستاسو سره د هغې معلومات شته تاسو په کمنټس کې را سره هم شریک کړئ او انبکس طرف ته هم راتلی شي ډېره زیاته مننه کوم دغه علاقې زموږ دي دا ستاسو دي دا به ګورو دا به وینو او که په خپله هم دا وینو نو نور چا سره هم د دې هغه تصویرونه د دې هغه ویډیوز هم شریک کړو بیا به انشاءالله داسې د نور علاقو نو ډېره زیاته مننه د ضلع بونیر په حواله کې چا سره هم څه وي که نه ما سره شریک کړئ ډېره زیاته مننه جزاک الله الله په امان